حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه د خاوند د غاړې توق د خاوند د غاړې توق دی الله په غاړه کې ورچولې دی هغه لکه سپرجه پر خاوند باندې نشتی بس بد اخلاقی مہر زیاتی خاونداریان دی طلاق کم کڅو کما پلس شل کم غشته دا بیا روپې د کم خوا کوما او داسې شته چې دا الله رب العزت چې وچاته په خرشه می فقاری دا په غاړه کې ورواچي یعنی دریم قسم شزه هغه دا چې هغه بد اخلاقه ده پیشنی ډیره ده او بل خبره ده چې مطلب پر خاوند نشد ده او بل خبره ده چې مطلب مہر ډیر دی او دا بیا یو توق دی چې الله رب العزت د چا په غاړه کې ورواچي هغه یو کتاب خبره مې کتله ول یو سړی وو کوروالا یې مړسو چې مړسو نو هر وخت به قبر لر راتلی ډیر به جوړل بیا خلک ډیر ورته اریانو چې یاره څنګه ش سړی دا کوروالا څونور باندې ګرانو بیا چا پښتنه جنې وکړي دا اوس پر تا دونه ډیره ګرانه ولا د ولیا یا نه در باندې ګرانه ول بیا چې نه در باندې ګرانه هر سهار راځغلې بیا وقبر ته ولاړې بیا ژاړې دا څنګه خبره ده دور ته ویلې ما اورېدلې دي چې سړی په مړی پسې ژاړي دغه مړی په قبر کې ډیر په عذاب نو زم راځم د دې قبر لره ورته ژاړم چې خدای شق نور په عذاب کې وای ما دا اورېدلې دي صحیح سلوک نو دا څه شي په دنیا کې ستا اوس مې ډېر ملګری دا رقم ستا خاص کړه دو والا چې دی وایي هغه ورځ به خدای نه راولي چې دا اوله کور والا مې مړه شي څوک به دا مبارکي نه کړه زموږ ملګری دوه درې ودونه لري ول زور غلی و بیا زموږ بل ملګری هغه دوه درې ودونه ول پاتاله ورل چې ورلمه نو څنګه ته کښېنستم دی پټه راته مبارکي راکړه مال خیر دی ولا اوله مړه ده ول اوله مړه ده یعنی دا نو چې ښځه چې ده د سړي د غاړې توق سي بیا ناجایزه خواهشاتي پیشني د دنیا ستړي چې دی هغه وخاوین تور واچي نو بیا پر پاتا ناز دی و دا بل ته مبارکي راکړه د ګورم اخلاص هم دا د عالم د شر مناس د عالم د شر مناس ټیک سره خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من رزقه الله امراه صالحه کله رب العزت وچاته یو نیکه پاک دامن خوندور پلاردار او دیندار شته چې دا هغه ورکړله نو بیا بچی شي فقط اعانه على شطر دینه نو وس الله رب العزت د ډیر مدد او نصرت چې دی هغه د دین په حواله باندې وکي فليتق الله في شطر الباقي بس تانی مې دین پرسلو وس را ولار سه هغه نور دین چې کم دی هغه کې د الله سو بیرېږي مثلا انسان د دوه خبرو سره ډیر مطلب ورته ماته یو شرمګا یو نس شرمګا خو هغه د الله رسول فرمایي نیک کور والا الله ستا نصیب کړله هغه لار هغه ځای هغه خواهش خو پرسلو پاته نسلو د الله رسول فرمایي په دغه کې نو د الله سو بیرېږي حرام مخوره ناجایز مخوره دوکه مکوا چل مکوا دو نمبر مکوا خلق مدوکه کوا د خلکو کورونه مور خرابو د الله رسول فرمایي نیمه دین خو دی الله نصرت او مدد وکي هغه پرسو په د نیمه دین کې د الله رب العزت سجدي هغه و بیرېږي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ